دې پیژنم نه خو ستا نوم یې اغستو ما ته یې وې رئیس د دې ځای نه لرې کا ته خورې سکې زما او په مارکیټ کې مال د بل چا خرڅې بیا ما نور بار ځي روانئ نو مور ورله آواز ورکي لوري چرته ځي چرته غټ شاپینګ له روانئ څه نه مورې شاپینګ نه کوم ملګرې له ځم ولې څه اوسه چې شاپینګ نه کې نو بیا دې زما د اکاونټ نه دا دومره ډېرې پیسې څه له اوښکې دي تا خو تې 10 لکه روپۍ اوښکې دي ولې ته پې څه اخلې او مورې بس زما په کار دي ځکه مې دومره پیسې اوښکې دي زما د ملګرې واده را روان دی هغې له ځان له به لږه سودا کوم ښځه خیر دې لورې خو ما وی چې څه له دې په کار دي ای به کو نورې دې په کار نو هم تې ځان له وباسه نه مورې فلحال دا کافي دي او زه ځم په ما ناوخته دی دې د مور د اجازت نه بغیر ډېرې پیسې د اکاونټ نه راوباسلې وي نو دا مور پې اوس شکي وي بیا مالور راشي یو خوشکه ځای ته ولې چې دې هلته رئیس راغوښتې وي اصل کې دې دا پیسې د رئیس دپاره راوښکې وي ولې چې دې ته زینب ټوله کیسه کړې وي چې زما رور کار پرېښودو نو دا رئیس له پیسې راوړي وایه تا زه څه له راغوښتم او دومره ځان له ځای ته دې ولې راغوښتې یم زما تا سره ځان له خبرې وې ځکه مې دې ځای ته راغوښتې ما ته اوس پته ولګېده چې زما د وجې تا ته ډېرې مسلې جوړې شوي دي تا ځان له په سر غټه دښمني اغستې ده دغه دښمنۍ کې زما سم قسمت و کني دې دومره عمر کې ما د چا سپي ته کورې هم نه دي کړې زه دې کې تا ته ګناه نه کوم ته ما ته ګناه نه کې خو د دې ذمهواره هم زه یم خو زما منې دې دښمنۍ نه وځه او دې خلکو سره خپله روغه وکړه ای به زه به ستا د مخې نه ځان لرې کم ته زما مخې له راغلې کلی ما خو تا ته ووې چې دې کې ستا څه کار نشته او نه پکې ستا قصور شته زه پوه شه او دا دښمني ما ته زینب ټوله خبره وکړه چې ستا کار ختم شو او تا غزې پرېښودو اوس به ته کې څه ته به خپل کور پسه چلې زه ځم ښاریې ته او هلته به کار کوم خو ړومبې زه د خور ودوم چې زما لاس ازاد شي خاریې ته مزه او مده کلې پرېږده ما تاله پیسې روړې دي بس دا واخلو سپې شورو کا تا ته ښه پته ده چې ستا د لاسو نه زه پیسې نشم اخیستی تا په کم سوچ دا پیسې راوړي دي ګوره دې وخت کې ضد پرېږده دا پیسې واخله دا 10 لکه روپۍ دي په دې شورو واچوه او 10 لکه زه نور هم در کوم ای به چې کله در سره وشي بیا به ماله واپس راکړي داسې وګڼه چې دا ما تاله قرض درکړي خو زما دپاره نه نو د خپلې مور او خور دپاره یې واخله دا جینۍ رئیس ته پیسې پرېږدي او بیا د هغه ځای نه لاړه شي رئیس د دې جینۍ نه پیسې اخیستل نه غواړي خو دی مجبوره او هغې ته انکار ونه کړي بیا اکبر راغلی وي هغه ځمکو له کمې چې د ده د ښځې وي او ده سره هغه زمیندار رواني نو دی ورته وایي او وزیر ګله سخت کال فصل څومره وشو د ټولو ځمکو راته حساب ووایه نیکه سخت کال فصل لږ کم شوی دی ځکه چې بارانونو کار خراب کو بس د 15 لکو روپو فصل صرف دې یوې ځمکې کړی دی او د بقایا ځمکو حساب روان دی ټیک ده بس حساب کتاب وکړه او خرچې ته هم بیا لرې کړه او تا ته خو ما ویلي دي که نه چې خرچې به ته څومره یادې حساب کتاب لومبې ماله راوړې او نیکه بېغمه شه چې تا پې دستخط نه کړی نو حساب کتاب به کور ته نه دروړم نور زه پوه یم بېغمه شه خو ما ویل چې ما ځان له کور کې یو کمره راچولې ده نو هغې له مې لږې پیسې پکار وې او ما ته پته ده وبشي ته بېغمه شه زه ته حساب کتاب برابر کا نو بیا به ما ته ووایې چې ستا څومره پیسې پکار دي زه به یې درله درکم چونکې دا ځمکې د اکبر د ښځې وي نو اکبر هغې سره حساب کتاب کې هیراپیري کوي او ته پکې ځان له ښاریه کې پراپرټي هم اغستې وي
دغه ټیم اکبر یو وکیل هم راغوښتی وي او دی په هغه باندې یو خفیه کار کوي. نو دی خپل زمیندار ته وایي زه به سته داسې کار وکړه چې ته لاړ شه او بس حساب کتاب برابر کا او بیا ما له راشه چې تا له خپل حصه درکم. ټیک ده نیکه. دا زمیندار چې د هلته نه لاړ شي نو اکبر دی وکیل له راشي. او وکیل صاحب ته راغلی خفه نشي یار ما لږ حساب کتاب کو. همدغه حساب خو دې وکړو خان خو دې خو امام کاغذات تیار کړي دي او په هغې باندې ستا د ښځې ګوتې لګول ضروري دي. نو د هغې به څه کېږي خان؟ تا ته خو پته ده وکیل صاحب چې زما ښځه به په ویښه دا ګوتې ونه لګوي دا به دې په اوږدو لګوو نو په دې وجه ټایم خو به اخلي که نه؟ ټایم دې واخلي خان خو دې خو ما پیس هم جمع کړی دی او کسانو له مې چونډې هم ورکړی دی. نو دا پیسې به څوک ورکوي؟ ستا چې څومره پیسې جمع شوي دي هغه به تا ته میلو شي. ته هېڅ غم مه کوه ته بس کار پوخ وکړه چې وروسته پکې لانجې نه وي. د انشورنس کاتو کې ډېرې لانجې وي خان خو ما درله داسې ترتیب جوړ کړی دی چې ستا کار به ډېر په اسانه کېږي. خو ګورئ په دې هر څه کې زما حصه هېره نه کړې. بېغمه شه ستا حصه ما ته یاده ده تا به زه په سم نه خفه کوم. دی دا خبرې کوي چې دی کې نواب علي دلته راشي. زه ته ورشه وکیل صاحب زما مېلمه راغی ته کاغذات پوره که بیا ما ته ووایه. ټیک ده خان بس زه به سبا نه بله ورځ تاسو له ټول کاغذات پوره کم. اکبر چې نواب علي وویني نو ډېر زیات حیرانه شي چې دی دلته څنګه راغی. بیا اکبر نواب علي هلته کېنوي نو دی ورته وایي نواب صاحب ما خو وی ته به نور په دې طرف را نه شي خو وایه داسې څه و چې ته بیا مجبوره کړې او زما په ځای دې بیا قدم کېښودو. زما بېعزتي دومره وړه نه وه خان چې زه به دومره زر تا هېر کم. زه خو به هم خپل تپوس کوم که نه. تپوس کوه نواب صاحب خو دومره درته ویم چې په دایره کې به دننه خبرې کې د دایرې نه به بار کېږي نه. خبره دا ده خان چې ستا جینۍ کوم الزام زما په زوی لګولی و هغه سره سر غلطو بلکې هغه غلا الټه ستا په جینۍ کې راووته. څه مطلب زه پوه نه شوم ته ویل څه غواړې؟ داسې خبره ده اکبره چې ستا د لور بل څوک خوښ دي د هغه هلک نوم رئیس دی او هغه یو مستري دی ته یې ډېر ښه پېژنې. هغه مور ستا په کور کې کار هم کوي او د هغه د وجې ستا لور زما زوی ته غاړه نه کیږدي. اوس د دې رشتې نه د بچ کېدو دپاره ستا لور دا قسمه حربې استعمالوي. زما پاک زوی د خټو څښاکو. تا ته څه وی نوابه دا څه غول خورې زما لور باندې دومره غټ الزام مه لګوه ګورې هغه هلک نه د جینۍ ده. ستا لور هم زما د بچو نه څه نه ده اکبره خو چې څه خبره ده هغه به زه کوم. خو تا ته دا الزام ښکاري نو پخپله ورپسې ډونډو لګوه تا ته به پته ولګي ولې چې ما یې پته لګولې ده. او که چل ستا په لور کې راووتو نو ګورې بیا به دا رشته پخوي لاړم درنه. نواب علي اکبر ته خبره ښکاره کي او ډېرې سختې خبرې ورته وکړي. اکبر ډېر زیات پریشانه شي ولې چې نواب علي دته کومه خبره وکړي هغه د ده ګمان کې نه وي. بیا رئیس کور کې مور او خور سره ولاړي او هغه پیسې یې هم ایښې وي کمې چې ورله هغه جینۍ ورکړې وي. نو دا مور ورته وایي یزویه دا دومره پیسې کم ځای وي دا دې د کم ځای نه راوړې. مورې دا راله ستا د نیک هغه لور راکړې ما ته پته نشته چې ولې خو هغې وی زینب راته ټوله کیسه وکړه او بس دا پیسې واخله او په دې ځان له کار شروع کړه. یزویه نو تا ته دا پیسې اخیستې ولې دا کوئی مور پلار ته پته ولګېده نو بیا به صحیح. مورې ما ته نه اخیستې هغې راته په زوره پرېښودې او ما لا اوس هم قبولي کړي نه دي کو ستا پې اعتراض وي نو بس واپس یې ورله یوسه. زویه ما تا ته ډېره ضروري خبره کوله ته ړومبې هغه ووره بیا دې خپله خوښه ده چې هر څه کې. زینب ته دننه کمرې ته لاړه شه زه دې ورور ته خبره کوم.
زینب چې کمرې ته لاړه شي نو رئیس ته مور وایي زویه تا چې د کمې جینۍ نه پیسې واغستې نو د هغې د پلار نه خبرې کو نه هغه هم ماته یو خبره کړې ده ابه ولګي او رئیس ته ټوله خبره وکي چې اکبر زمونږ جینۍ غواړي او هغه وایي چې د دې رشته ختمه کې او مال یې راکې نو رئیس ډیر زیات غوسه شي او مور ته وایي مور دا خبره تا ماته مخکې ولې نه کوله د ده جرت څنګه وشو چې ده تا ته دومره فضول خبره وکړه د ده تا سره د دې خبرو کار څه دی زویه دا دنیا هم داسې ده چې چا کې څومره زوري هغه هغې عمره خبره کوي خو ګورې دې کې د جنګ جګړو څه نشته بس اوس فیصله کوه چې څه به کوو فیصله دا ده مورې چې دا پیسې به اوس زه هغې له واپس نه ورکوم دا هغې ماله د روزګار دپاره راکړې خو زه به پرې اوس د زینب واده کوم خو د دې دپاره نورې پیسې غوښتلي نو نورې به م ترې وغواړم زه ځم تر پسې چې بس نیټه کیدي او د واده تیاری وکړي رئیس ډیر غوسه شي او بس هغه فیصله وکړي او لاړ شي تر پسې دی خوا مانور ځان له ولاړی او دا ډیره بېسوری ولې چې ذهن کې هر وخت رئیس وي زه اوس مور ته د رئیس باره کې څنګه ووایم خو ما هغې ته ووایي نو هغه به مې پلار ته ووایي او دې خبرې نه به غټ فساد جوړ شي رئیس ته هسې مسلې جوړې شوي دي او زما د وجې به ورته نورې جوړې شي دا ځان سره سوچ کوي چې دې کې ورپسې مور راوځي لورې دغلته څه کې چې یوازې ولاړئ شا به دننه راځه ناوخته د ماښام کېدو واله دي مور خپل کور مخې ته ولاړه یم چېرته بېځایه خو نه یم درځم لږ صبر وکړه لورې دا نه ویم چې بېځایه ولاړئ خو تېره پیرم در باندې سر ګرځېدلی و او هسې نه اوبو ته وغورځېږي مورې ما لږه یوازې پرېږده لږ ساعت لا درځم بس صبر وکړه خو دې خبر په دې جینۍ څه چل شوی دی اډو سم جواب یې خوله کې نه مانور د رئیس دپاره ډیره پریشانه وي او اوس دې سره خپل غم هم پیدا شي بیا چې کله د رئیس د مور چوټي شي نو مانور بیا دې کور ته بوځي ولې چې دا په بهانه رئیس سره ملاقات کوي دی چې د دې ځای نه وځي نو اخوا ورته اکبر په بل ګاډي کې پټ ولاړي اوس به پته ولګي چې دا څه لوبه ده اکبر ولګي او د خپلې لور پسې شي اکبر مسلسل خپل لور پسې لګېدلی وي او هغې ته پته نه وي چې موږ پسې شاته څوک دي مانور د رئیس مور او خور کور ته رارسي او اخوا ورپسې اکبر هم رارسي خلکه دا لوبه ده زما د پیشي شا دا کاتې روانې دي
لکه د نواب علي خبره ټیکو خطا ما په خپل ملګري یې الزام ولګاو. اوس د رئیس ټول ګیم ولټه کېدو والی هغه څنګه دا به مخکې پته لګي. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.